خدایا خلک څنګه وي د یتیم په کمیس کې ټول د تارونو پیوندونه لګېدلي چې څه غمونه څه دردونه دې زما په نصیب دي دې مامیو ماما ما خپل نه کړه دا نه خپلېږي مامي خو پردی لور د ماما خو مې خپل ماما د خدای خبر چې چېرته به سروالې بروالې ګرځي السلام علیکم السلام علیکم هلکه ته خو ګورې سمجه ګورې زما سم دماغ خراب دی ګورې سمجه راته چا سره یې مړې موږ له څومره په مینه راللو والله دا درته چا سوی ته ماته عکس وښایه والله چې برید دله ترې وباسم مړې او دا خبرې مه کوه دا مې برید نشته په قهر د مولا خته شي زه به ترې وباسم که نه ستا د لاسه به زه روزانه شرمېږم روزانه به دردېږم روزانه به فریادونه او ژړاګانې کوم ولې چا درته څه ویلي نازکې ته ماته کس خو وښایه که نه مړې ظالمه زما خو ستا د ژړا سره دا زړه خوږېږي او ته پرته په ژړا شې پیغته د ناسم کړو دغه د جړا او د درد دی وزي مالا د پیغور جوړ کړی دی نو بس چې پیغور مې دل احساس کړی دی مینه خو اکثر په پیغور خپلېږي اوس مې قبول کړه ما ته ووایې I love you والله چې ته وګوره که نه په جهان به دې داسې ګرځوم داسې به دې ګرځوم خلک وایي قمقل دی I love you خو پېژنې نو خو دې پېژنم مینې ته وایي که نه وایي I love you او که نه مړې بس لږه شانتې مهرباني وکړه چې څنګه ته زه په مینه ګورم داسې راته ته هم په مینه وګوره وایي او که نه چینجي به درکې وشي مسلمانې بیا به د لسو خوالم نه درځي زه څه املوک او یا امرود نیم او نه څه ام یم څه میوه نیم چې په ما کې به چینجي کېږي الله دې په تا کې چینجي وکړي ما ته د مټۍ نه هم خوږی ته امرود او امونه یادې ما ته د مټۍ نه سیوا خوږی پای کې د الله خاماران وکړي امین 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 خو چې ته مې ښه ځای که نه چې ته مې ښه ځای بس او دغه دې مړه والله چې بس الله دې نیکه مو بخه والله دې نیا مو بخه ډېر ښه ما وی چې دا څوک دی دا ته یې نیا یې مړه ده مړه مرچکي ماما ته هم په دې نه یې هغه دې سترګو ته وګوره څونه یې وژړلو ته وګورې ته خو ته وګوره که نه ما ته پته مینه ته مړه ملک صاحب اوسه پورې مې نه وي خو نن درته حقیقت خبره کوم د ده له لاسه زما په کور کې ځای نشته بار مې ځای نشته چې چېرته سمدي په ما هلکه دا زه څه اورم دا ته چې هر څه اورې ورته ووایې بس قبول یې کوې میړې که میړې کوې خاوندې که یوه خبره راته کوم چې په سړیتوب شه ودرېده او کوسم نه شو ګر ماله بیا د سمېدو چل راځي زه مړه ته به څه وکړې زه په دې باندې د دې خپله سره تېر یم دا دې پکې نه وي خو چې دی خو تاله هم پکار دي که نه نازکې چې ما قبول که تاله هم پکار دي چې ما قبول که الله دې په قهر اخته که چې څه وي د هغه خبرې له وار ورکه د هوښیارانو متل دی و چې خوره ملې نو د غټ ډېري نه یاله د دې تشپاڼې نه څه غواړې مطلب دې دا دی چې ستا نه ډېران مې ویلمه زما مطلب دا نه دی خو دا خو تشپاڼه نه ده سره سري مړه زما خوښه ده زه خو یې نه یم خوښه که څنګه دغې زه خو ورته دا وایم خو رښتیا خبره د هغه هم په سر کې مازغه نشته خبرې ته غوږ نه دي خو پړته پړته یې راغوستي دا پړته پړته خو دا عادت دی د وخت د سره عادت دی او مرچکي ماما ته راځې خو زه تا لږ سیټ ته کومه خبره وایه وایه څه وایې راته ښه د جرګو مشر او ښه د دې کلي خانې والله کو زما دا کار دی ونه کو بیا به تش کدوي په دې غونډ کلي کې خوړم یم دا کدو دی نو څه کار دی ما خو پوهېږه که نه دا جینۍ مې خوښه ده والله پیسې به جینۍ خو دې خوښه ده خو دا خو په خټو کې ښخه ده د دې نه خبرې ته نو دا به راوباسل غواړي د دې خټو نه که نه دا به د هغې دپاره مرچکې ښایسته که نه ورکېږه هلکه د دې مخې نه مې ګورې خرابېږې مې له مړه ته ورکېږه ښه د مینې محبت خبرې م کولې وو راغللی او ما ته وایي د مخې نه مې خوږېږه ولې ستا هم خوښه ده تم لږ نازکې بیا خیال کوه هغه د هوښیارانو متل دی وی هلک ته هغه دغه او جینۍ ته لاپه شاپه او مرغۍ په چل نه ویشي لاړم ده نه ځه مړه الله دې ورپسې د ملکه ورتېر که تا له ملکي چا درکړې ده په شرق دې خدای ولګوه چې زما د مینې مینې که نه مینې چې څنګه یې مې غشانې دي چې څنګه زمونږ هغه ملکان او هغه خانان دي که نه نو دقه شانتې تشپاڼې م دي هسې نازکې خبره درته کوم وایه څه وی وایه هسې شرمول مه کوه زه به څو پورې دلته ودرېږم او ستا د لاسه به وال خورم د دې نه ښه نه ده چې ته ما ته بسیز ته ووایه چې به زه ټیک ته ته مې خوښ یې ملک صاحب په دغه خو ونه شوې که نه اوس مې زه د ترور په زوی پسې ورځم او لاس نیولې ده پسې راولم دا شنې سترګو دا غوږونه پې درنه وباسم غیبه زما څه وکړي چې زما مرچکې ماما څه نشي کولی نو
ستا ترور دوی پکې دا چا هغه راوستلی زما مینه ده زما جون دی زما زړه دی زما سکون دی زما سرور دی هغه زما هر څه دي ښځه بس ټیک شو دا ښځه چې دې راته ویله والله چې اوس یې دله ولمه مینه ما سره کړې تا سره نه او نه تا سره مینه کوم په لوټې دله ولمه زمانه مخ ته روغ دا مردار موټ راله خراب کو پښړه کو لګي موټ خو دې زما خراب کو خوښه زما یو ستا بل څوک وخت دي لاس در علامات کړی دی د دې دغه به د نه کومه دا وای خدایا دا تراپو مزل مې وکړو پخپو مې داسې درد شو او څه خو یې ګوټ پیالې چې ست چاته نه کوي ما وی چې څه دا به راوالم نو کره به ورچم نو یو پیالې چې به ترې وڅکم نو سر به مې راټول شي خو مامي ده السلام علیکم سړی مشي څنګه چلې چاته به چې سر دې دا نه غوړ کړي چې بیا هم زما په شونډو به خوېږي خدای پاکه چې نه غوړې تا ته خپه دونه خوشکی وکي چې بیا په ګرولو باندې ستړی شي څه کې زه خو روان یم داسې ووتم بازار ته لږ زما ته کوم خواته دی وی زم تللی ما بازار ته ورغلم لکه سودا مې وکړو بیا خو هغه دغې کره م ورغلم ګلشنې کره ولې ماما چې ته بازارونو کې ګرځې الله وي ماما اخو مې د اندروزې د لاسې راته کور پرېښی دی دغه ګاډي نه یم ځان خلاص کو اوس په خپله موتې دی پته یم نشته چې په کومه تلې دي اندروزې د لاسه راسره کېږي دا لا څنګه سړی دی چې کور هم درته پرېښی دی هغه هم پرېښی دی ته هم داسې یو غم غرض نه دی کړی او تللی دی ده نه زه خو ورته نمبر باندې رایه نه کوم نمبر یې بند او کله بیزي او چې ورملاوي که مې بند کي عجیبه شان کارونه دي نو روکې کا دی به الله پاک راولي نو دوی زه په خپله پولیسو له ورکوم دا کومه خندا ده زه په دقه جینۍ مې د کور نه لاړه نو کور به مې سم دم شي الله دې له چا راغلی راول ابه کم خوازي نو چېرته ځي دې به که نه چېرته به ځي په پنجابیانو یې خرڅومه پنجابیان هېڅ هم کوي دلته خو څوک نه کوي یا خدای وایي دلته یې څوک نه کوي دا له چا شرم دی چې ته خو هم ځوان زلمي یې تی وکړه که نه دا د نصیب خبرې دي ته خو چې پتا رالی نو نصیب خبرې شوې نو د نصیب نه دي مامي دا راته ووایه چې ستا خوښه وه نو تاره په یاد ماما سره واده کوو زما خو هغه ښه خوښ وې زما خو خوښ و بچ هغه ته الله د هغه بېچاره خر وکړي نو بچ هغه رشتې راله نو ور ومې کو ورته نه نه چې ستا خوښ وي نو تا ورپسې دا دونه ګز ژبه مامي راایستلې ولې تلو د کوره لیونی دی لیوني سپو خوړلی چې تلو د کوره او تا ته یې کور پرېښودو نو زمونږ خو داسې ښایسته د خوشحالو ډک کور خو چې دا شیطانه مې په کور راله لېډ وکړه که نو کور مې روان دی یاره ما ته خو مامي داسې ښکاري ما ته خو معلومه یې که نه ستا ژبه لږه تېره ده هلته را ماما سره هم د چې کوم دی ژبه دغه کړې دلته کې دغه جینۍ هم دنه په اور کې ولاړه ده لږه ګزاره کوه مشره ښځه یې یا بچې کو سبا مې ځان پانچي کو نو کو ماما دې زما کټ له راغې نو وی هغې وایي چې زما کټ له را نه شروع کېږه زه به ورته دا ځان دې جینۍ ته پانچي کومه دا راغلي دا ما کره دیره چوي ده ښځه داسې کار وکړه مامي ته لاړه شه زه کور ته لاړه شه او زه هم دنه بس لاړم صحیح ده ځه په مخه دې ښه لکه نو دغلته کېنه د خدای مسلمانه څه جاز کې خو نه یم در روان که نه یو پیالې چای پې وڅکو اوبه پې وڅکو ځکه پټو ته روتیم څه په قمخلو باندې سر دې سړیه ورته وایه درځمه چې نه سارېږي به زه وایم مخه کوه کار هم ستا یو بدماچیانې به هم په مک صحیح ده درځمه دې خلکو ته وګوره بوډۍ څنګه دې ځان غلی کو لیدلې مې نه وي نظر مې کم شوی دی زما خیال دی نظر دې هم کم شو ولې دې نه هم لیدلی خو بیا کوم خوا تللی وې تللی وبه لکه څو سودا مې راوړه د اټې نه ستاسو د ښځو خو دا سوداګانې نه پوره کېږي نور خیر دی ته څنګه یې بس خیر دی شکر دی وخت تېرېږي لږه بیماره شوم خو څه شوې یم تا باندې هېڅ فلق نه راغورځېږي څه بلا دی وایي څه ځان سره غورېږي څه مې وایه ویم دغه مې راته وایي چې خپله د سره څه نوم یې دی هغې له مې دله انشاءالله چې نوکري کتلې ده اندروزی دی ده کو تروزی دی ده څه بلا ده الله دا پکې لا پاتې وه اوس خو به ورسره کول د هغې دپاره دلته دغه کولومه حکومت نه مې درخواست ورکړی دی او پکې نوکري به کوي ستا به مسجد ته هم راځه پکې ډیوټي به دله ورکومه الله اوس به هغه خو مالداره شي چې اوس والله دې دلته اسکول کولاوي
او خان پیاسې نشته وته دی جګړې را سره کړې دا خو به دې نه دي حقیقت دوه پړیخه سړی دی یو څه ته یو څه وایي بل ته بل څه وایي هغه ډرکونه ډول کېدی هسې د ډول ډکې دی خو به زه پې غرقه شوې باندې څوک هم چې اوس نشته نو هم به مې هغه خلک هوښیارانو متل و یار باش نغری ساتي او وسله به انګریزی ساتي په یاد نه څه غواړې ورکوې راځه که نه کوم ما سره دمه کېنو نه به ځمه د چې خشته جینۍ ومه ده روټۍ عمره مخ مې او چې ډولۍ کې راواچولم او دوی راغې نو خلکو وي دغه ما ته معلوم یې همدغه ورلړونه وې مسجد نه لاړم زه ځم څه کار مې ضروري ښه هغه کم چېرته وکړه هغه روزې مې هم شرموي ستا وي ته څنګه ښځی خاون هم تا نه لاړو ले मिरात का बंदी की ना शुक्र दे बिला पर सुपर के कदा मामी में पर डबो पर सुप पाने अब मुख्tada ले पर शरा को लगा व नरा अब्रगीगी हमारे सेंटर ना वक्त री चिलाड़ शिवजी सारा ने भाई मामी अस्सलाम वालेकुम पहेर आले राका बुरका आवाला चिलाड़ शनो बस बया समकीने दार सर गम निश्ता ची अजिने बस सेंटर तरुकीगी سنټر ته رکېږي د سنټر باندې د خدای خبر چې په کوم اړخ ځي माने मामी दा दोन नाजेज खबर है मका बस ते kana دا بر وکه وچ په دې خوا قسم خو چې جو دې کټ ته وخېږم بیا راته چاسو میرے څه دی وړل بس کینه پرې د 14 مې راوړه چې دې راوړه دا راس کبار کاری آله نو کبار مې راوړ دا مې ځان لالته تلو میله کې مې ځان په مرابي واقس او دا لا بیله هغه پوخ عمر سړی دی ټول هغه ته دا وې دا پکې لا پاتې وه چې ماله دغه وکړه اسکول کوله وکړه زه پکې دلته استاد یم دا او زما نه نه تپوس نه پوښتنه او ته چې کو بل رسو شو زه به د ذمهواره نه یم ځان له نوکرۍ ګورې الله نو التم زم نو کرے کوم نو ملک سے بی چرته زینو ما وتی تلم سنټر ته ناغه خود خپل خلینا ما ته ویلی وی چې ته د قشانتی زبدل هسپتال کولو کوم سنټر به کولو کوم ما وتی ملک سیب سیدا ته هغه د ته نه دی ویلې تا وته ویلو دي ته خو غواړې دغه چې ځان له سکول کولو کوم او ناستې پکې او دی ماما مامي لمه لته ورکم په مونږ ته خو مونږ شرمې الله دې کتاب پکې خالا کومه د خیره د ځان نه بده مخ کې کومه ټول مربزنو کو ما پکې مخالا کوا روکې کداله پاتې وا ستا د لاس ماته چړې کور پرې قاده ته وګوره چې په قرض وته دې په دې ځای پاتې شو ده زما کور خو نه دی دا زما کور خو نه دی دا خو یتیم خانه ده یتیمان یسیران ورته راټول شوي دي خپل خودشته نه شکر وکړه چې د یتیمانو یسیرانو ځای شته الله پیژندلې ستا غوندې ښځې لی نه ورکوي زما غوندې ښځې لی راکوي روکې که ته زما د کور وځه که ته سپېره مې تر د کومې پورې کور ته ناته که ته مې ووتې بخ په مې راویښ شي بنګلو ته به لاړه شم چې ته سپېره زما د کور وځې الله دې بنګلو ته بوځه خو د خانانو په خدمتونو پسې وځې کېنه نوره به نه ځې دغه دې ته وم نه چې ما له به دا موبیل هم راکړي او دا هغه سړي ته بیا ونه وی دلته اسکول کوله ونه کړي ما په شرمونو مه شرموه خو جټه جاهل انپړه ښځه یې که نه ځکه خو دا خبرې کې سکول کولو شي ماشومان به پکې سبق وایي نو ماشومان دې پکې سبق وایي نه دا لا بېله لوبه ما به لا راولي که نه که ته پې ما د دې کوره ونه ښکلې نو بیا وایه زه خو عربي زما د سره تېروي خدایه مکې دنیا ډېره په تا خو تېره ده خو ته مې چې څوک هم کامیاب نه شي چې زه روکېږم ما سره یرې بارې مه وخه سپېره ښځې مور دې سپېره و تم سپېرې الله دې تا د عمر سپېره که مېړه دی دا جرسي ووینځه زه درنه لاړ زه شکر دی زما خو مېړه شته ته خو به مېړه پسې ړندېږي سرې ډولۍ به رانه نینې پتلو راتلو زیاتې کیو کلا راسا کړ بس درځم ځکه ولې نن خو پیدا روانه یې السلام علیکم ملک صاحب دا خو تاسو ما چې وعلیکم څوک سلام ته مې دوړې مراتو کې نن چینچې والا نو راغلی ما یې همداسې روانه مسلم هیڅ خبره نه ده راځه زه به دې ورسوم که نه
وای بس ته دا شته شرمونه ډیر دي ستام په خوله کې خبره نه ټینګېده چې زما مامي ته تا هغه خبرې داسې زر زر وکړو نو هغه ماله د پوزې پیزوان کړو نو نازکه دا څه د بده خبره خو نه ده دا خو زه د دې کلي علاقې مجرم او بیا مرچکي خان خو قهر دی قیامت دی عذاب دی هغې څنګه دا خبره غلطه کړه نو خبره یې خود غلطه کړه ما خو د هغوی نه په پټه باندې ما چې زه کله نوکره شم او خو هسپتال او سنټر هر څه کولو شي نو د هغې نه پس هغوی ته بیا سرپرایز ورکوم دا بوډه خو ډېره شیطانه ښځه ده خو هېڅ غم مه کوه زما نوم مرچکي د مرچکي داسې چته پرېږدم داسې کاڼي به پکې دله وټکوم چې په خپل میز کې به روان کړم دله بس هغوی خو هسې مراندې نورې راله مه روانه وه ویم راځه کښېنه چې دوره شومه وایي نه مهرباني زه هم داسې تلی شم تاسو خو پیسو میسو ته ضرورت یې چې درکړم نه دله نه خوشحاله اوسې مهرباني بس صرف دغه یو کار وکړي لا د هسپتال کولو کې یا سنټر یا اسکول یو شیز خو زر کولو کې که نه هېڅ غم مه کوه دغه کار به دې وشي ستا خوښه ده چې نه ځې راسره نو زه یې په مخه مخه زما د کور وزه بیخي وزه زه په تاسو کوم زه د باندې صرف د هسپتال هم څه کولا وخته خدای یا مخکې شو یا وروسته شه لارم راله اوس نه راځي په شړه خو لګي یا الله ته مهربانه شي چې زر د هسپتال یا سکول یا سنټر کولو کې چې بس زر پکې یم نور زه په تا باندې څه کوم کومه لکې د چا دپاره به یې زما دپاره نه زما دپاره د زما د ترور زوی الله لري